مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه لیکلی دی چې په دمشق کې یو بوډا بابا و هغه به بانګ وی هلته خو یهودیان او مسلمانان ګډوډ یو بل سره اوسېږي نو کم جومات کې چې دی بابا بانګ وی نو د دې جومات نه ګس طرف ته د یو یهودي کورو نو پخوا خو لوډ سپیکر نه وی نو خلکو به بانګ یا په اوچت ځای باندې وی چبوتره به وه زمونږ په دې جوماتونو کې ما ته یاد دي تاسو ته به م یاد دي چې د بانګ دپاره به خلکو اوچت ځای جوړ کړی و دوه درې پوړی اوچت خلک به هغې ته ختل نو بانګ به وي دا وده زمونږ د دې بادرخیلو په کندي کې هم دغسې یو اوچت ځای جوړ کړی و په هغې به خلک ور وختل نو بانګ به وي او چې داسې غټ جومات به نو هغې کې به مناره جوړه کړې وه نو په مناره کې به بانګ ویله کېده او زمونږ فقهاو لیکلي دي چې په مناره کې یو سړی بره بانګ وي په کوټګۍ کې نو د حی علی الصلاة او حی علی الفلاح لکه د هغه کړکۍ نه مخ باره مباسي نو خیر ده چې خلکو ته اواز ورسي دا باباجي د مشر سړی دی او په هغه مناره کې بانګ وی ټول عمر به یې بانګونه وي چې بانګ یو ځل وي او د دې حی علی الفلاح دپاره یې د منارې نه داسې سر وویسته نو چې جومات په ګاونډ کې کومه کورو نو په هغې کې یو یهودنه جینۍ وه په هغې یې نظر ولګېد ګوره څونه خطرناک شو نظر خلک وایي نظر دا دی هغه دی نظر یې پرې ولګېد او چې نظر یې څنګ ولګېده په هغه جینۍ باندې نو بس په زړه کې د هغه جینۍ سره محبت او مینه پیدا شو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم را روان دی د مزدلفې نه منا ته راځي په حجة الوداع کې نو شاته ورسره د تر زوی په اوښه باندې سور دی فضل ابن عباس او دی لږ ډولې او خشته او ښکلې نو د نبي علیه السلام نه یو ښځه وه ځوانه ښځه تپوس وکړه د یو مسلې که مور مې حج د خیر هغه یې اوږده خبره ده د مور د حج د مسلې تپوس یې ترې وکړه چې زما په مور باندې حج فرض دی او مړه ده نو زه حج کولی شم که نه نو د فضل ابن عباس ته حضور پاک د تره زوی د عباس زوی د جینۍ ته کتل انسان د خامخا غیر اختیاري نظر پرېوځي بد نظر نه خو ګوري چې رسول الله مبارک داسې وکتل چې دا فضل خو د جینۍ ته ګوري جینۍ به ورته وکتل نو زر یې لاس شاته که او د هغه تره د دوی مخې بل طرف ته واړه نو حضرت عباس ورته وی د تره د زوی دا مخ د بل خوا ولې واړو د الله رسوله وی ځوان او ځوانه مې ولیدله نو یریږم چې هسې نه شیطان پکې منځ کې کار ونه کړي رأیت شابا و شابة فظننت فرأیت ځوان او ځوانه فخشیت او یریدم ان یقذف الشیطان فی قلوبهما شیئا هسې نه شیطان د دواړو پړونو کې څه بل څه ورواله شي دا د په زړه کې د هغه جینۍ مینه وروانه چي دی به بیا ځي او هغه سوچونه به ورپسې کوي او د هغه جینۍ په زړه کې د دې هلک مینه وروانه چي دا به مسله به ختمه شي زو به خو دا جینۍ به دې خوا توجه دومره احتیاط نو دی بابا چې لاندې وکتل نو په جینۍ نظر پرېوته او خوښی شوه بانګ یې خلاص که نو په کړکۍ کې سر ورتا که جینۍ ته نیغ نیغ ګوري ولې نظر ولګېد که چې جینۍ ته ګورې هغې ورته خیال شو هغې وله آواز ورکړه باباجي دا څه کورې پردو کورونو ته ګورې شرمېږې نه باباجي ورته وایي بچی یا خورې یا لورې ډېره مې خوښه شوې په دې بانک کې مې ولیدې نو زړه ته مې پرېوتې نو ځکه تا ته ګورم او باباجي خدای ته وګوره ته خو مؤذن بانګي یې بانک خو ډېر لوی عمل دی حضور پاک خو فرمایي دا زه درته وایم چې اووه کاله یو سړی بانګونه وایي خدای به جنت ورکړي نو جینۍ ورته وایي ته خو مؤذن یې بانګي نو پردو ښځو ته ګورې وایي ډېره زیاته مې خوښه شوه تا ته لږ نیغ نیغ ګورم بابا خدای ته وګوره پردو ښځو ته مه ګوره یاره یو کار به ونه کې ما سره نکاح به ونه کې ګوره فورا خبره بل خوا لاړه لاول نظر بیا خبرې شروع شوې بیا فورا نکاح به ونه کې او تی بابا ځان ته مه ګوره ما ته مه ګوره زه خو ستا د نوسۍ نه د کړوسۍ په ځای یم نو ته شرمېږې نه چې دا خبرې کې وایي دا څه خبره ده چې زما ستا رضا وي نو پکې د بل چا څه کار چې د دوو کسو رضا وي نو بیا د قاضي پکې څه ضرورت دی زه خوشحاله یم ته خوشحاله نو عمر ته پکې څه وایي هېڅ خبره نشته دی وایي ګوره باباجي عمر مې دیم زیات دی زه کشر یم
او ته مسلمان او زه په بل دین یم په یهودیت یم وی دا څه خبره نشته زمونږ په دین کې یهودیانو سره خو نکاح جایزه ده مسله یې مولا راوویسته یهودي جنۍ سره او یا عیسائی جنۍ سره خو نکاح جایزه ده او جنۍ ورته څه وایي او ورته وایي وی ستا په دین کې خو یهودانو سره نکاح جایزه ده خو زما ضمیر مال اجازت نه راکوي چې زه بغیر د یهودي نه بل چاته په نکاح شم بې د یهودي نه بل چا سره نکاح نه کوم ستا په دین کې جایز وي که ناجایز وي ستا مړه لرکه دې خوانې ګورې شرمېدلې یا دا بوډام چې خدای شرمې توبه ته وباسه بیا ځوان به پې وبخې بوډا چې خدای شرمې که نه نو ځوان به پې وبخې ځوان دومره نه پوهېږي چې دا زه د کوم ځای نه چغې وام ټوله دنیا وري عشق په مخه اغشتی دی نو عشق خو چې سړی په مخه والي بشیرجان ته جوړ شي هلکه بشیرجانه ټیک ویم که ځکه امین ته جوړ شي د امین د کور نه بار وړه نه کېږي امین ښځه ډېره خوښه ده زه ورته یم ښځې ته دوا کوم وي خدای ته وګوره زما ښځې ته د ارام دوا ونه کې ګورې چې خدای ارام وله راولي وي چې تا چا ته د ارام دوا کړې ده بس اخرت ته رسېدلې ده وی که زما ښځې ته د ارام دوا وکړو بس سم ارام به وکړي اخرت ته به لاړه شي مې ستا ډېره خوښه ده هغه ځای نه چغې ورته وي ورته وي خدای ته وګوره باباجي ځان دې شرمولی چغې وی موږ هم شرمې ځان هم شرمې زه نیکبخت وی ما سر نکاح وکړه ته چې څومره مهر غواړې در کوم کور غواړې هر څه چې غواړې در کوم خو د خدای خاطر وکړه ما سره واده وکړه ما سره بابا ته خو شرمېږې که نه زه نه کوم بغیر د یهودي نه بل سره واده ته عمر ته وګوره زما عمر ته وګوره ته څه وې ګډې وډې وې چې دا جینۍ تنګه کړه دې بابانو جینۍ ورته یو شرط کېښود وی ښه ده یو کار وکړه عمر د ما ستا خو ډېر فرق لري خو زه که ستا ډېره خوښه یم کوم د سره واده نکاح د سره هم نن کوم راځه بېګاله دې ښځه یم خو په دې شرط چې یهودي کېږي به که دا شرط قبلی چې یهودي کېږي را میدان بشي د جینۍ دا خیال و چې دا دې شرط مې ولګو چې ده خو او یا اتیاو کالو نه وړېدلی دی دې به چېرته ایمان پرېږدي وی ښځې دا خو ډېره ګرانه ده ما خو بلا منځونه او روجې او ما خو بانګونه دا نه کېږي وی چې دا نه کېږي مهرباني وکړه سترګې بل خوا واړوه اخوا ده خیر دې ورته بیا ټینګ شو وی ګوره ما درته یوه خبره کړې ده که یهودي کېږي راځه ګنې د یهودي نه بغیر وی دې نه بغیر بل شرط نشته وی نه وی که یهودي شم بیا را سره نکاح کې وی اوس راځه وی ښه د یهودي شم درله ګوره د سترګو ګناه ته ګوره وی زه ایمان مې پرېښو یهودي شم درلم خو چې دا خبره وکړه او ښه د خوشحالۍ نه را روان و چې پېغله جینۍ مې په نصیب کېږي نو په هغه منارې په هغه پوړی کې خپه او خوی ده غرض لاندې راغی دا سټې ولګېد مات شو خدای مردار کړ مرګ خو یې مقرر وکړ مرګ نو که دا یهودي شوې نه وي او د بانګ نه پسته ساوتې ونو نیغ به جنت ته یاره واقعي رسول الله مبارک فرمایي وی ډېر کله ته د یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لش مزلي اخر کې به دې داسې کار وشي چې د جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي سوچ وکړئ د خدای نه ویرېږئ ګورئ